أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملګرو دایم عزالله مخزوال امید دی چې خبر روغ جوړ بای کتونکو نړۍ ویډیو چې زمون کوم دا د پښتنو یو سٹار خان بابا په باره کې چې الله تعالی خان بابا له ډیر زیات طاقت ورکړ دی او ډیر زیات غټه پیژنګلو به هم وي د خان بابا په بهر ملکونو کې دا بهر ملکونو کوم خلک چې دی هغه به خان بابا د کم د طاقت چې د دې په وجه باندې به پیژني نو راځي کتونکو لکه څنګه د خان بابا یو ویډیو کلیپ ته دا وګورئ هغه نه پس به بیا اندی خان با روجی خو عمر رواني دي کنه نو روجی څنګه تاسو نیسئ کنه نه ونیسئ بیا داسې تاسو کو تا تیرې په هغه یو څه چې ما کتونکو دین وړاندې به هم تاسو دا ویډیو کتلی خو لیکن ما ته ډېر ورونو راولېږل زه به په دې باندې خپل کمنټس هم ورکم تاسو را سره پکې خپل کمنټس هم شریک کولی شئ کتونکو د خان بابا چې دی دا یو ډېر طاقتور انسان دی چې د مردان د خاورې سره تعلق لري خو لیکن خان بابا چې د دې نه مخکې هم یو څو ویډیوګانې راغلي وې ما کتل وې خو ما نه غوښتله چې یاره به دې باندې زه ویډیو وکړم خو دا وخت ما ته هم ډېرو وروڼو په واتساپ باندې په انباکس کې دا ویډیو راولېږله او بیا ما وویل چې یاره زه به پرې ضرور څه خبره وکړم نو پښتون چې دی هېڅکله هم داسې نه دی چې یاره دی به داسې یو خپل زور ښیي دی به دومره غوسه کوي دی به دومره وهل ټکول کوي او خان بابا ته خو دا وایم چې خان بابا تعالی الله تعالی طاقت درکړ دی ته ډېر زیات خلک پیژنې هم نو هېڅکله هم تاله دومره غوسه کول په چا باندې هېڅکله هم نه دي په کار دغسې وهل ټکول ځکه چې ستا کومه پیژنګلو چې دا کم ستا طاقت چې دی دا د دې سره نه ښایي او بله په دې کې یو اهمه خبره دا ده ډېر وروڼه به ما ته دا وایي چې یاره دا خو روپیوال میکون واله دي او تل دی ټیک ده زه منم روپیوال میکون واله دي خو لیکن خان بابا چې کوم حرکات دی هغه ځای کې کړ دی نو دا ټیک نه دی د پښتون د شان سره د پښتون ګوره پښتون څه خوښوي پښتون یو امن خوښونکی خلک دی پښتون یو مینهناک قوم دی پښتون هېڅکله هم داسې نه کوي چې یاره کم حرکات چې دی کوي داسې حرکات پښتون هېڅکله هم نه کوي کتونکو زه دا وایم که زما په دې ویډیو باندې د خان بابا څوک داسې پین وي چې هغه زړه ته به درد رسېدلی وي زما د دې ویډیو مقصد هېڅکله هم داسې نه دی زما د دې ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې یاره داسې خان بابا له کول نه دي پکار ځکه چې خان بابا یو طاقتور انسان دی او د پښتنو یو سٹار دی ځکه چې په دې باندې پښتون نوم بدنامیږي نو هېڅکله هم خان بابا له داسې قدم اوچتول نه دي پکار چې په هغې باندې د ټولو پښتنو هغه نوم بدنام شي بله یو اهمه خبره دا هم ده یاره چې دغسې د څنګه له ویډیو له څوک ځي نو دغسې غلط کوېسچن کول هم نه دي پکار ځکه چې خان بابا چې دی دا خو مسلمان دی او روژه به نه وي ولې به نه وي چې د ده نه څوک داسې تپوس کوي چې یاره په هغې باندې دله غوسه ورځي چې یاره خان بابا ته به روژې نه وي که نه به وي زه دا وایم که یو پله خان بابا غلط کړ ده خو بل پله دغه سوشل ورکر چې دی ده هم یو غلط کوېسچن کړ دی دله داسې کول نه دي پکار چې هغه مطلب داسې یو سوال کوي چې ته روژې نه وي که نه دي وي ولې نه دي وي ولې پښتون دی مسلمان دی پښتون دی روژې به نه دي وي نو کتونکو زما هېڅکله هم خان بابا پسې غلط خبرې کول مقصد نه دی خو لیکن دا یو خبره لازمي ده چې خان بابا له داسې قسمه حرکت هېڅکله هم کول نه دي پکار نو بس کتونکو اوس تاسو نه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان